د نن ورځې ډیر تازه مهم او زبردست خبرونه. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. غنی عبدالله ټاکل شوې ده چې یکشنبې به ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله هوکړه لاسلیک کړي. یوې باوري سرچینې ویلي دي چې دا هوکړه نن لاسلیک کیږي. د سرچینې په خبره مراسم ډیر کوچني نیول شوي چې ولسمشر غني او عبدالله به پکې وینا ولري. سرچینه وایي ښایي د هوکړې لاسلیکو مراسمو کې د بهرنیو هیوادونو ځینې استازي هم برخه ولري. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کوچني اختر پر رارسیدو سره د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف د 126 هغه افغان بندیانو چې په بیلابیلو جرمونو په دغه هیواد کې بندیان وو د بخښنې فرمان صادر کړی. ټاکل شوی چې دغه بندیان راتلونکي دوشنبې په حقیني او تور غونډۍ بندرونو کې افغان سرحدي چارواکو ته وسپارل شي. پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ له نړیوالو بشري ټولنو غوښتل چې پاکستان د پښتنو له وژنو وګرځوي. د یاد غورځنګ غړو د وزیرستان په جاني خیلو کې د لاریون پر مهال یو ور بیا له نړیوالو غوښتل چې پر پاکستان د فشار راوړي څو د پښتون له نسل وژنې لاس واخلي. لاریون کوونکي د پاکستان حکومت تورن کړی چې هدفي وژنې کوي او د غورځنګ فعاله کسان په نښه کوي. ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ځواکونه یې داسې یو توغندی جوړوي چې د نړۍ تر ټولو چټک توغندی به وي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د فضایي ځواکونو د نوې برخې د بیا رغونې د پیژندلو پر مهال وویل چې دا به په امریکا کې موجوده توغندیو په پرتله 18 ځلې چټک پرواز ولري. هندي رسنیو د هند چارواکو او ځینو پخواني هندي ډیپلوماټانو له خولې لیکلي چې امریکا له هند غواړي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه سرچینو په خبره امریکا پر نوي ډیلي فشار راوستی څو له طالبانو سره مخامخ اړیکه ټینګه کړي او له دغې ډلې سره خپلې ټولې اندېښنې شریکې کړي. ولسمشر غني د ایران پر پوله سیند ته د افغانانو غورځولو موضوع پر جدي څېړنې ټینګار وکړ. نوموړي ویلي چې ایران ته د تګ راتګ شرایط باید لا اصولي او قانوني شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني نن د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا سیند ته د افغانانو د غورځولو د څېړنو لپاره د ګمارل شوي پلاوي له مشر حمید عماسي او د هرات له والي سید عبدالوهي قتالي سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تورخم او سپین بولدک د تورخم او سپین بولدک لارې له راتلونکي دوشنبې ورځې څخه وروسته په بشپړه توګه مسافر او سوداګرۍ پر مخه پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدي وایي چې دا لارې به 24 ساعته پرانیستې وي. هغه زیاته کړې چې اوس مهال یوازې د پاکستان لخوا سوداګریز توکي افغانستان ته لیږدول کیږي. خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد دا مني چې افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ لړۍ د سولې د بهیر او سولې ته د رسیدو د تګلارې په تړاو پوښتنې راپورته کړي دي. خو وایي د دغه شته ننګونو د هواري لپاره سخت کار کوي او د افغانانو خپلمنځي ناستې لپاره به پر یوې نوې نیټې خبرې روانې دي. تخار په تخار کې دا ډیر وخت د صحي خدماتو د سم سر ته نه رسیدو خبر ورکول کیږي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې بیا بیخي ټکنې دي. لامل د وسایلو نشتون او د تنخوا د نه ترلاسه کېدو له امله د طبي کارمندانو احتساب کول یادېږي. چابهار د قرنطین په خاطر له اوږدو ځنډ وروسته په افغانستان 150 ټنه وچه میوه د چابهار بندر له لارې هند ته صادره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین ویلي دغه وچه میوه لارې وې چې د کندهار ولایت مربوط کیږي. دغه 150 ټنه وچه میوه پرون شنبې له کندهار ولایت څخه چابهار ته تللې وه چې له هغه ځایه به هند ته ځي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو خبرونه او واقعو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. تر بله ویډیو مو په لوی رب سپارمه.